کنید درباره جریان شهادت برادر ما محب الله شما بفرمایید. والا امروز همی ساعت 4 بجه بود که 3 نفر آمد از بین چیزی را کشید، بین بدخواه و یایش نفر گوشتش هم ده 3 نفر آمد همی را کشید و برای کار دادم به محب الله نامه و بعد از اون طرفای شام پس زنگ آمد تا خانوادهش که برادر شهید تا مردیش هم فلانی جا افتیده. السلام علیکم درنو او معززو افغانانو، منګه د طالبانو د راتګ نه افغانستان ته مسلسل په خپلو ولسونو باندې دا غږ کوو چې ګورئ عفوه نشته ده. دا وحشیان دي، دا منافقین دي او دوی غدر کوي. دا خوارج کافران دي. زما د رب په ذات قسم دي چې په هر افغان مې زړه دومره بدیږي لکه زما خپل بچی یا زما خپل سکه ورور. هر افغان مې ورور ده، هره مور په خپل بچي دردیږي، هره مور په خپل بچي دردېدلې ده، هرې مور خپل بچی 9 میاشتې ګرځولی ده، هرې مور د خپل بدن نه پښې ورکړي دي او هرې مور په فقر او په غربت په یو انقلابي هیواد افغانستان کې بچی را لوی کړی ده او نن طالب زناور د پنجاب اجیر غلام او نوکر راځي او په آن واحد سره یو ځوان د کور نه باسي او په شهادت باندې رسوي. دلته چې موږ خپلو ولسونو ته وایو چې ای خلکو، دلته د طالبانو ظلمونه، د دې خلکو جنایتونه، د دې خلکو وحشت، ځینې خلک زموږ ته وایي چې وروره ګواه او شاهد. دا اوس زما سره په لاین کې یو افغان ورور ده، د دغه شهید د کورنۍ چې دا اوس شهید ورته په کور کې راوړی یم، دغه اوس په تابوت کې په کټ باندې پروت ده او مور یې ورته ژړېږي، کړېږي او چیغې وهي او کبابېږي، خویندې او خپلوان یې ورته ژړېږي او کبابېږي. نو که چېرته تاسو زموږ په خوله باور نه کوئ، ما سره دا ورور زما په دا کمپیوټر کې اوس را سره آنلاین ده، ما ورته صبر وکړه وروره خپله د دې خلکو ته حال ووایه. او هغه نه بعد تاسو ته دا وایم چې د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې نن طالبانو د اردو تسلیم شوي ځوانان د کور نه ویستلي دي او بیا یې هلته حلال کړي دي او هملته یې ځای په ځای باندې پریښي دي. لږ مخکې را سره د کارتینو نه دوستانو اړیکه ونیوله چې د کارتینو په تپې باندې 20 نفره د اردو او د پولیسو سرتیري په شهادت باندې رسولي دي. نو د دې خلکو په دا وحشتونو، د دې خلکو په دا دروغو هغه باندې مه غولېږئ. ما لږ مخکې یو پوسټ وکړ او په هغه پوسټ کې ما د دغه ځوان عکس تاسو سره شیر کړی و چې دا ځوان محب نومیږي. د دې ځوان عکس مې تاسو سره لږ مخکې شیر کړی و چې د اردو سرتیری و. دا تاسې ښه صحیح وګورئ. اوس د دې د کورنۍ غړی ما سره په لاین کې ده، تاسو د هغه د خولې نه خبرې واورئ. زه خو تاسو ته وایم ستاسو د ژوند ساتنه زما دپاره ویاړ، افتخار، عزت، ثواب، اجر او د آخرت جنت ده. زه وایم چې ای خلکو د منافقینو په خوله مه غولېږئ، د ځان حفاظت وکئ. که زموږ په خوله باور هم نه کوئ بیا هم د خپل ځان حفاظت وکئ. ما سره په لاین کې دا ورور ده، زما د په الله قسم چې اوس نوم ماته معلوم نه ده. این ای برادر که شما امرایم در لاین هستین، من تا بال نام شما را پرسان نکردم که نام شما چی است. برادر شما لطف کنین درباره اینمی شهید محب الله دلته عکس بل هم ده، دا عکس چې همدا شیبه عکس کور، همدا شیبه دا ځوان دا شهید کور ته راوړی، تر اوسه پورې دا شهید خاورو ته نه ده سپارل شوی. تر اوسه پورې دا محب الله د لوګر د محمد اغي د بیناو د کلي تر اوسه پورې د دې جنازه هم دا اوس ماښام یې کور ته راغی او تر اوسه پورې د دې جنازه خاورو ته نه ده سپارل شوی. نو دا ورور به تاسو ته خپله ووایي. برادر صدایتان دوستان میشنوه، شما لطف کنین درباره جریان شهادت برادر ما محب الله شما بفرمایید. والا امروز همی ساعت 4 بجه بود که 3 نفر آمد از بین چیزی را کشید، بین بدخواه و یایش نفر گوشتش هم ده 3 نفر آمد همی را کشید و برای کار دادم به محب الله نامه و بعد از اون طرفای شام پس زنگ آمد تا خانوادهش که برادر شهید تا مردیش هم فلانی جا افتیده وردارم برند. ما جستجو در هر دو طرف دادیم و کلگی گفتیم که برادر یه هر کس که ثبت قاتلین از پیدا شود، اگه امارات هست یک کس دیگه هست هر کس که ثبت قاتلین از پیدا شود، این تو بازارها جوان ما بین میره. این جوان شما چی کاره بود؟ بیادر اول به مردم توضیح بدین چی کاره بود. آدم عادی بود، عسکر بود، پلیس بود، اردو بود؟ دشمنی قبلا داشتین؟ دشمنی شخصی نداشتین؟ کسایی که بردن اونا آیا طالب بودن؟ چی فکر میکنین کیا بودن؟ واضح بگوین که مردم ببینن. ما که میگیم که طالب جنایتکار است، طالب کاذب است و غدار است و غدر میکنه، منافق است. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که آیت المنافق 3 و علائم منافق 3 چیز است. یکی از آن 3 چیز ای است و اذا عاهد غدر، وقتی که تعهد میکنه وعده میده، مثل که امروز اینا وعده عفو عمومی دادن و بازم جوانا را از خانه میکشن. این جوان ما محب ولایت در محمد چی کاره بود؟
قبل اردو بود و مشکل من روی کس نداشت و میخواستم مسافر بودم به فکر شد از اون منطقه کشیدم و بزرم رفته بود چکر میزد طرف خانه شد کف عمومی هستم وقتی که رفته بود اونم موجه برادر 3 نفر مرده بود توفی چی کشیده بود پیش کاکاویش برده بودش از دیگه فهم و جنازهش برای ما تسلیم دادم. ببینید شما برادرها درنو ورونو د دې ورور بم تاسو غږ اورېدلی دا یې اوښی ده دی وایي که ای از این استفاده میکرد که عفو عمومی است در اردو بود تسلیم شد سلاح خودمان لباس نظامی از تن خود دور کرد لباس ملکی وطنی در جانش و از این که عفو عمومی اعلان شده و به خاطر عفو عمومی اینا گفتن خصوصی عفو عمومی است در بین دوستا رفیقا کاکا و فامیل در بین کلگی میای فقط اینم یک نفر بلند میکنه و بعد از چندین ساعت براشان زنگ میزنه که بیاین از فلانه جای جنازه تان را وردارین. ای از عفو عمومی طالب منافق و خوارج و کافر و مشرک به زبان چند نفر ملای کاذب بازی نخورین. ذبیح الله مجاهدش دروغ میگه. ملاها که هستن درویه و دو پشت هستن پشت مایک و محراب و منبر و لاسپیکر و تلویزیون که پیش روی تلویزیون میاین میگه ما عفو عمومی اعلان کردیم ما اسماعیل خان اعلان دادیم ما فلانه را اعلان دادیم مردم غریب و فقیر مسکین ما را چرا به شهادت میرسانید اسماعیل خان خود قوم داره اسماعیل خان خود زور داره دبدبه داره میترسیدین که تمام هرات در پشتتان قیام میکنه ای ظالم طالب این مظلوم را که به شهادت رساندین این مظلوم را کی از پیش شما سوا کنه و پرسان کنه ملګرو تاسو چې موږ ته وایي ثبوت زما د رب په وحدانیت قسم زه دا ځوان نه پیژنم چې دا اوس زما سره په کمپیوټر کې آنلاین ده فقط ما ته په مسنجر باندې پیام پریښی وو او دغه عکسونه راته پریښي وو او ما ورته دا د زنګ ووایه چې راسه ورور په دا لایف کې ووایه کیدای شي ستا په ویلو زما په ویلو د دې ځوانانو په شعر کولو د نورو ځوانانو ژوند وژغورل شي د دغه سړي هم دا اوس مېرمنه یې په چیغو ده په کور کې زنانه په چیغو دي د دغه شهید جنازه د کور په فرش باندې په کټ هم دا اوس ورته پروت ده دا د طالب عمومي عفوه ده نو فلهذا ګورې مه غولېږئ خپل ژوند وساتئ خپل ځان وساتئ د ځان ساتنه فرض ده دا ویډیو شیر کوي کیدای شي ستاسو په ویډیو شیر کولو د یو چا ژوند وژغورل شي ګورې د کار نه راغلی یم تر اوسه مې د کار کاري لاندې نه دي ویستلي ستړی ستومان راغلی یم افغانه ستا په درد دردېږم ستا په غم غمیږم نه غواړم چې افغانه مور بوره شي نه غواړم چې افغانه خور کونډه شي زړه مې درد کوي ای کاش د نورو غوندې زما هم یو غوږ مې په باله ښیښی په بل مې لاس ایښی و ارام به ویده وم ستونی شکوم ژوند ژغورم ستونی شکوم د پنجاب مقابله کوم ستونی شکوم په مغز او په ځان او په بدن باندې فشار راوړم تر څو یوه افغانه مور بوره نه شي یو افغان ورور په شهادت ونه رسیږي دا څنګه عمومي عفوه ده په دې تاسو ټول افغانان پوهېږئ دا اوس په ټول افغانستان کې یوه ویره خپره ده دار او ترس او بیم او وهم په خلکو باندې خپور ده یو وحشت ده چې خلک ډارېږي چې اوس به ما باسي اوس به مې باسي اوس به مې باسي اوس به مې باسي نو ملګرو غږ پورته کوي دغه د لایف مې درته کس راوسته او دغه شهید تر اوسه پورې لا خاورو ته نه ده سپارل شوی دا د طالب جنایت او ظلمونه دي موږ چې کله غږ جګوو دا د پنجاب ګوډاګیان دا ګلخانان په کومنټونو کې به درته یا خاندي یا به مسخرې کوي زما د شهید په وینو دوی خاندي زما د بورې مور په اوښکو باندې دوی خاندي ولې دا وحشیان دي د دوی روزنه او د دوی سکاک او د دوی